د آبادۍ غږ پروګرام قدرمن اوریدونکو ستړي مشئ. ځنګلونه د سیلاوونو د زیانونو په کمولو کې څه وړ اغیزه لري؟ که زموږ ملتیا وکړئ، اوسنی پروګرام مو همدې موخې ته ځانګړی کړی دی. افغانستان پرته له دې چې ډېرې طبیعي زیرمې لري، یو مهال پکې طبیعي ځنګلونه هم خورا ډېر وو. ځنګلونه نه یوازې په افغانستان کې د ګټې وټې ښه سرچینه وه، بلکې د خلکو، څارویو او الوتونکو په ژوند کې هم د ارزښت وړ رول درلود. د کارپوهانو په وینا ځنګل سره د دې چې ډېرې ګټې لري، اوبه د ځمکې په تل کې خوندي ساتي او د هوا په پاکوالي کې هم ډېر رول لري، چې دغه پاکه هوا د انسان د ژوند یوه اړتیا ده. که چیرې اوس مهال څوک هغو سیمو ته چې پخوا په ځنګلونو پوښل شوې وې لاړ شي، بې له دې چې د ونو ریښې یا تنې وګوري، ولاړه ونه به په سترګو هم ونه ګوري. د چا خبره د هر انسان زړه به پرې ټوټې ټوټې شي. خو مخکې له دې چې ځنګلونه وګورو، راځئ ډرامې ته غوږ شو چې خلک د خپلې سیمې له ځنګلونو سره څه کوي او تورجان د څه کار لپاره د کلي ملک ته ورځي. څوک یې؟ دا دی درغلم. زه یم تورجان. السلام علیکم تورجان، ستړی مه شې. ژوندی اوسې ملک کاکا. راځه راځه کور ته راشه. وهلکه داسې خواشنۍ راته ښکاري. کور دې ودان ملک کاکا، یوې خبر ته راغلی وم. څه خبره ده وهلکه تورجانه؟ هی کاکا، د ځنګله په لار راتلم، ګورم چې خلکو تبرونه پسې اخیستي وو او ځنګل یې وهه. خدای دې خوار مکه تورجانه، په دې کې نو د خواشنۍ څه خبره ده؟ ولې ملک کاکا، دا تا ته وړه خبره ښکاري؟ دا نو څه خبره ده؟ پرېږده، غریب خلک دي، ګوندې کوم لرګی به یې پکاري. ملک کاکا، د آیندې په فکر کې نه یاستئ؟ هېڅ غم مه کوه، آینده یې بیا چا رایستلې ده، اوس خبره کوه دې اوس. ښه چې داسې ده، ما خو در باندې غاړه خلاصه کړه، بیا به وګوره چې څه پېښېږي. بس زه نو لاړم. وهلکه تورجانه، ته ودرېږه، چېرته لاړې؟ تا ته وایم. تورجان د کلي ملک وهڅاوه چې خلک د ځنګلونو له پرې کولو نه منع کړي، خو ملک په دې آنو چې خلک غریب دي او لرګیو ته اړتیا لري، خو د پایلو په فکر کې نه و. تاسو هم په تمه اوسئ چې په دې کلي کې د ځنګلونو د پرې کولو پایلې به څه وي، ځکه چې زموږ د ډرامې دوهمه برخه د ځنګلونو د وهلو ناوړه پایلو په هکله ده. خو مخکې له دې به د ننګرهار ولایت د یو تن اوسیدونکي محمد آصف شینواري نه د هغوی د سیمې د حال پوښتنه وکړو. اوس چې لږ معمولي باران وشي نو سیلاوونه راوځي او دغه سیلاوونه خلکو ته ډېر تاوان اړوي، ځمکې د خلکو وړي، څاروي د خلکو وړي، د انسانانو ژوند ته خطر وي چې لږ باران په ډېر سیلاو باندې بدلیږي. محمد آصف وویل که چیرې لږ باران هم وشي نو سیلاوونه په مستۍ شي او دوی ته ډېر زیان اړوي. دی په دې وروستیو کې د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي. دې ورځو کې د بارانونو موسم دی، نو د خلکو په سلګونو جریبه ځمکه له ځانه سره وړي. خلک په دې اندېښنه کې دي چې دغه سیلاوونه که همداسې دوامداره راشي نو ډېر تاوان به خلکو ته واړوي. د دې ځای سیلاوونه اکثرا چې راوځي هغه ډېر خطرناک وي چې دا سیلاو د دې هسکې مینې د ولسوالۍ نه تېرېږي، بیا کوز د روداتو ولسوالي ده، عین هغې سیمه کې هم خلکو ته زیان اړوي. نوموړي وویل کله چې سیلاو راشي یوازې د دوی کورونو ته زیان نه اړوي، بلکې نور ولسوالیو پورې هم لاس غځوي. کیدای شي چې په افغانستان کې دا یوه بیلګه وي، ځکه چې افغانستان یو غرنی هیواد دی او ډېرې سیمې یو بل ته ورته دي. بیا هم د بیلګې په توګه د کونړ ولایت څخه محمد عالم غرنی د خپلې سیمې په هکله وایي. هغه غرونه اوس په هغې کې چې کوم بارانونه کیږي او کمې واورې پکې ولیږي، نو هغه واوره او بارانونه په ډېر شدت سره هغه خاوره د غره نه ښکته راکاږي او په هغې کې د سیلاوونو شدت زیات شوی دی، د خلکو کورونه وړي، د خلکو مالونه وړي او خلکو ته ډېر زیانونه او تاوانونه رسیږي. واوره او باران چې خلک د ورخ لپاره لاس په دعا وي، خو دا باران او واوره د دوی لپاره کله کله ستر عذاب هم جوړیږي. کورونه او ځمکې ورته وړي، خوښي او خوشحالي ترې اخلي. د خلکو په وینا خدای د چاته نه ښیي چې سیلاو راشي بیا نو خان او غریب، څاروی او انسان نه پیژني. په تیره بیا اوس مهال چې د خلکو غوږونه له جنگ جګړو څخه په کراره شوي، د خپلو ځمکو او جنګړو په جوړولو لګیا دي.
خو سیلاوونه بیا هم ورته په ګواښ بدل سوي. محمد آصف شینواری د سیلاوونو د زیانونو په هکله داسې وایي. نو هر ځل چې سیلاب راځي د خلکو په سلګونو جریبه ځمکه له ځانه سره وړي. د دې خلک ځمکې لږې لري، اکثرا چې د سیلابونو وخت نه وي همدغه د خوړ په غاړه کې پټي آبادوي، خو چې کله بیا سیلاب راشي هغه ځمکې ویسي. د دې نه علاوه دلته خلک مالداري هم کوي، خصوصا دغه د هسکې مین د ولسوالۍ د اوغوز او د دې خواوشا سیمو خلک مالداره دي. نو د هغوی مالدارۍ ته هم تاوان اړوي، څاروي مړي. ضمنا د هغه کورونه چې د دې خوړ په غاړو کې آباد شوي دي ټول خامه کورونه دي، نو هغې ته هم تاوان رسېږي. سیلاوونه د دوی کورونه او څاروي له ځان سره وړي او بلا ستونزې ورته نورې هم پر ځای پرېږدي. هغه کورونه، ځمکې او څاروي چې دوی د لاس په تڼاکو پیدا کړي، سیلاو یې د سترګو په رپ کې له منځه وړي او د ټول ژوند زحمت او خواري ورته له ځانه سره یوسي. خو سوال دا دی چې ولې پخوا خلک د دغه وړ ستونزو سره نه مخامخ کېده. ځنګل خو یوازې دا نه چې د سیلاب مخه نیسي، بلکې د چاپیریال د ساتنې لپاره هم یو ډېر ګټور شی دی. بر علاوه چې د سیلاب مخه نیسي، د بادونو د طوفانونو مخه نیسي. چې کله وخت د ځنګل جوړ او ونې نه وي وهل شوي، نو نه دومره سیلابونه راتله او نه خلکو ته دومره تاوان رسېده. لکه څنګه چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وویل، پخوا سیلاوونو دومره زیان دوی ته نه اړوه. همدارنګه په کونړ ولایت کې هم سیلاوونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي، خو د همدې ولایت په ځینو سیمو کې بیا دومره زیان نه دی پېښ شوی. د دې لامل محمد عالم غرنی په سیمو کې د ځنګلونو شتون بولي. هغه منطقو کې چې ځنګلونه په الحال لپاره لا وال شوي نه دي او یا نیمه وهل شوي دي، نو د هغوی ګټې دا دي چې یو خو په دغه علاقه کې کومه واوره چې کېږي هغه ذخیره کېږي، او کوم باران چې کېږي نو هغه باران د یو سیل په شکل باندې، تخریبي عمل په شکل باندې نه راځي چې نورو سیمو ته چې هغه دي ویسي او د هغوی کورونه دي تخریب او وران کړي. د کونړ او ننګرهار ولایت اوسیدونکي د سیلاوونو لامل په افغانستان کې د ځنګلونو وهل ښیي. آیا ټول خلک په دې اند دي؟ د کونړ ولایت یو بل تن سپینګیری د ځنګلونو د ارزښت په هکله داسې وایي. مخکې چې ځنګلونو دا مسله به نه وه، هر څومره چې به زیات بارانونه وشولو سیلابونه به راوتل، مګر په داسې اندازه باندې نه، ځکه همدغه ونې وي، همدغه بوټي وو، همدغه نښتر وو چې دا اوبه یې څارولې او واوره یې څاروله او واوره یې ساتله. زیاته ګټه لري، حتی د انسان په ژوندانه کې په چاپیریال کې ډېره زیاته ګټه لري بوټي. د نوموړي په اند په هغو سیمو کې چې ځنګلونه شته، یا خو له سره سیلاو نه راځي او که چیرې را هم شي دومره زیان نه رسوي. اوس ورسیږي د ډرامې دوهمې برخې اورېدو ته. راځئ واورو چې د ځنګله د وهلو پایله د تورجان دوی په کلي کې څه ناورین رامنځته کړی. هغه د کاشي کې چوړې وینېسه تر زر کوز د ماشوم اون سو بو یو نسیاله اله ملک کاکا اینې چې لاسونه مې بند دي. او خلکو مرسته وکړئ، کور ته اوبه رانه نوتې، هله چې مالونه یې رانه یوړل. مالونه پرېږده، د ځان او ماشومانو غم وکړه. خیر دی ملک کاکا، صبر ښه شی دی. په هماغه ورځ چې ستا څخه راغلم، که زما خبر ته د غوږ نیولی وای، اوس به دا حال نه و راغلی. دا ټول د ځنګلونو د وهلو نتیجه ده. تورجانه د ځنګلې له سیلاب سره څه؟ ملک کاکا، ځنګل د سیلاب مخه نیسي، د باران اوبه جذبوي، ځکه چې د ځنګلونو ځمکه پسته وي، ټول اوبه ځان ته کش کوي. که ځنګل وي که سیلاب رام شي دومره زور پکې نه وي، هسې کم غوندې سیلاب وي. نو چې داسې ده، پس له دې به څوک رانه یوه ونه هم ونه وهي. د کلي ملک وویل چې اوس یې په سر وخوړه. د ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هیڅوک نه پرېږدي چې یوه ونه هم ووهي. وایي چې اختر تیر شي نو نوکریزې په دیوال وتپه. خیر که څه هم سیلاب دوی ته ډېر زیان ورسو، که چیرې اوس هم مخه ونیول شي دا به ډېره غوره وي. خلک د خپل سیمې ځنګلونه وهي، خو له پایلو څخه یې خبر نه دي. د ننګرهار او کونړ ولایت اوسیدونکو وویل چې
د ځنګلونو نشتوالی د دې لامل کیږي چې سیلاوونه د دوی ځمکې، کورونه او ان څاروي له ځانه سره یوسي. همدارنګه محمد رسول د خپلې تجربې څخه وویل چې د ځنګلونو شتوالی د دې سبب کیږي چې یا خو له سره سیلاو را نشي او که چیرې را هم شي دومره زور پکې نه وي چې خلکو ته زیان ورسوي. دا خو د ده تجربه وه. خو راځئ چې د کرنې د پوهنځي استاد نثار احمد کوهستاني خبرې واورو چې په دې هکله څه وایي. خود محیط جنگلی یا محیطی که نباتات باشه د ځنګلونو سیمه داسې یوه سیمه ده چې ډېرې اوبه هلته د ځمکې په تل کې تر ډېرې مودې ساتي، ځکه ځنګلي ځمکه نباتي پوښ لري لکه د سپنج په شان ډېرې اوبه ځان خواته کش کوي. کله چې موږ غواړو د سیلاوونو مخه ونیول سي، باید چې ځنګل او د ځنګله نباتي پوښ چې له پاڼو او لرګیو جوړ سوی وساتو تر څو اوبه ځان خواته جذب کړي. درنو اوریدونکو، دا و زموږ د پروګرام راټول شوي مطالب چې ما رشننګیال درته وړاندې کړل. خو په یاد مو وي چې زموږ د راتلونکي اونۍ پروګرام د وړیو د پرې کولو په هکله دی. که چیرې په دې اړه لارښوونې او تجربې لرئ، موږ ته یې د لیکونو له لارې راولېږئ تر څو ستاسې نور هېوادوال ترېنه هم ګټه واخلي. زموږ پوستي پته ده: د افغانستان تعلیمي پروژې BBC، د پوسټ بکس شمېره د 1 کابل افغانستان. له افغانستان نه بهر زموږ پته ده 255 GPO پېښور پاکستان. تر بلې اونۍ او بل پروګرام مو په لوی څښتن سپارم.